زما د کعبې پر رب قسم که دا د غنمو یوه ډوډۍ په 15 لاکه شي هم الله به یې موږ له راکوي. قسم دی سپی د ولږې نه مړ کېږي، خنزیر د الله سخت بدېږي او دونه پیړڅټی دی چې سمې وازګې کېدي چې هغه یې مړ نه که مړه تا نه وجني. ته په الله بدګماني مه کوه. کوم چې فارغېږي خیر دی که د ولږې مړه کېدلی هم یو 4-5 کاله تدریس وکوي. دا خو علوم عالیه دي، تاسې وویل وسیله مو ویلې، اوس هغه وسیلې ته ځان ورسوئ. من صدا یو ډېر لوی سوچي که چاته ووایي چې مخکې لږ مونځ راله وکوئ 100 روپۍ به راکړي. که چاته ووایي چې دې ځای کې یو درس وکړه وایي کپاله مې کې لکه ته چې الله پیدا کړې الله دې کپاله کړې ده. قسم دې سپی د ولږې نه مړ کېږي، خنزیر د الله سخت بدېږي او دونه پیړڅټی دی چې سمې وازګې کېدي چې هغه یې مړ نه که مړه تا نه وجني. ته په الله بدګماني مه کوه او دې وړو وړو خبرو کې سوچ مه کوئ څه به خورو او څه به کېږي. زما د کعبې په رب قسمي که دا د غنمو یوه ډوډۍ په 15 لاکه شي هم الله به یې موږ له راکوي او که نه یې راکوو مرګ دې راکړي که نه. د 100 مرضونو علاج یو د مرګ ګولۍ ده. انشاءالله چې د ایمان ثمرګي دا هم تاوان نه دی. الله دې زموږ استقامت نصیب کړي، الله دې زموږ ثبات نصیب کړي.